بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، نن موږ او ستاسې د بګینر کتاب 40مه صفحې ته راورسېدلو. په دې صفحه کې موږ او تاسې په نن درس کې څه لولو؟ امپیرټیوز ولو. امپیرټیوز امریه جملو ته ویل کیږي. امریه جملې څه شي ته ویل کیږي؟ داسې جملې دي چې پکې امر ترسره شوی وي. صحیح شوله؟ داسې جملې دي چې په دې کې ګرانو زده کوونکو څه شی ترسره شوی وي؟ په یو چا باندې امر ترسره شوی وي. لکه د مثال په ډول، دا په حقیقت کې سوال نه دی، بلکې دا دې ته موږ او تاسې امپیرټیوز یا امریه جملې وایو. لکه د مثال په ډول موږ او تاسې په پښتو کې وایو: احمده درس دې ووایه. موږ دلته په احمد باندې یو امر وکړ، ورته مو وویلې چې احمده ته باید درس ووایې. نو په همدې شکل په انګلیسي کې هم موږ او تاسې کولی شو چې په یو چا باندې امر وکړو، یعنې یو امریه جمله استعمال کړو، چې دې ته په انګلیسي کې امپیرټیوز ویل کیږي. عموما موږ او تاسې د امریه جملو څخه ګرانو زده کوونکو په صنف کې ډیره استفاده کوو. لکه د مثال په ډول اوله جملې ته تاسو راشئ: استاد شاګردانو ته وایي پلیز سټینډ اپ. پلیز څه معنا؟ مهرباني وکړئ. او سټینډ اپ معنا ودرېږئ. صحیح شوه؟ شاګردانو ته وایي استاد وایي پلیز سټینډ اپ، امر ور باندې کوي، وایي ودرېږئ. دومره جمله کې ورته وایي پلیز سټ ډاون. سټ ډاون څه معنا؟ کښېنئ. مهرباني وکړئ، کښېنئ. نو دلته په حقیقت کې په خپلو شاګردانو امر کوي چې تاسو کښېنئ. دریم: پلیز اوپن د وینډو. اوپن معنا خلاصول. وینډو خو پیژنئ، کړکۍ ته ویل کیږي. استاد د شاګرد ته وایي مهرباني وکړه کړکۍ خلاصه کړه، یو امر ور باندې کوي. څلورم: پلیز کلوز د وینډو. مهرباني وکړه بنده کړه. کلوز څه معنا؟ بندول. وایي مهرباني وکړه کړکۍ بنده کړه. پنځم: پلیز لوک at the blackboard. مهرباني وکړئ ګرانو شاګردانو لوک وګورئ to at the blackboard تختې ته. شاګردانو مهرباني وکړئ تختې ته وګورئ، زه درته درس وایم. شپږم: پلیز say this word. پلیز مهرباني وکړئ say ووایاست this word دغه لغات. بل صفحې ته راځو. دلته هم امپیرټیوز دي، دلته هم امریه جملې دي ګرانو زده کوونکو. لومړۍ جملې ته راشئ: پلیز وبخئ pick up the book. pick up څه معنا؟ اخیستلو ته ویل کیږي یا راخیستلو ته ویل کیږي. pick up the book راواخله یا اوچت کړه کتاب. ګوره کتاب ترې غورځېدلی دی، استاد ورته وایي pick up the book، کتاب دې راواخله. دومره جملې ته راشئ: hold up the book. hold up څه معنا؟ hold up اوچت نیول، یعنی اوچت ونیسه کتاب دی. دریم: draw a picture. رسم کړه یو تصویر. پکچر څه ته ویل کیږي؟ تصویر ته ویل کیږي. څلورم: write a word. write معنا لیکل، ولیکه یو لغات. نو تاسو دلته ګورئ ګرانو زده کوونکو چې امریه جملې دي ټولې یو امر په یو چا باندې ترسره کیږي تر څو یو کار اجرا کړي. نو دغه امریه جملې چې دي عموما ګرانو زده کوونکو دا په صنف کې ډېرې کارول کیږي. read aloud په تیزه ولولئ. او
دلته موږ او تاسې او باندې زور یا فشار راولو. اولډ اولډ بوډا سړی. هولډ هولډ یو هولډ اپ دی، یو هولډ اپ دی لکه دلته تاسو وینئ دا معنا اوچت نیول. هولډ چې شو هولډ نیولو ته ویل کیږي. اوپن خلاصول. سټون تیږه. نوز پزه. نوټس یو نقطه یا یو مهم شی لیکل. موږ او تاسې راځو 240مې صفحې ته. په دې صفحو کې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسې آف دا لغات وایو. آف دا لغات چې دی دا په حقیقت کې یو پریپوزیشن دی، حرف ارتباط دی چې د دې په واسطه باندې موږ او تاسې کولی شو چې یو اسم د نورې جملې سره وصل کړو. صحیح شوله؟ آف د مطلب دی د، په پښتو کې موږ او تاسې ورته د وایو. لکه دلته ګوره عموما اکثره وخت دا په امریه جملو کې استعمالیږي او په عام او مثبتو جملو کې هم د دې استعمال موجود دی. صحیح ده؟ لکه دلته په دې صفحه کې موږ عموما په 240مه صفحه کې آف دا په امریه جملو کې استعمال شوی دی. لکه لومړی مثال تاسو وګورئ. come to the front of the class. come مطلب راشه، to the front مخ of the class، یعنی شاګرد ته استاد وایي چې ته راشه د صنف مخې ته. نو دلته تاسو وګورئ آف د استعمال شوی دی. دویم go to the back of the class. go to معنا لاړ شه، to the back شاته، یعنی د صنف شاته ولاړ شه. ګوره دا یو امریه جمله ده. دریم touch the top of the desk. touch معنا یعنی لمس کړه، top سر of the desk د میز. ګوره دغه د میز سر دی دا کنه د شاګرد ته وایي د دې میز د مخه یا د سر چې دی یا د لومړنۍ سطحه دا څنګه کا وایي لمس کا. څلورم touch the bottom of the desk. لمس کا لاندنۍ برخه د میز. ګوره یو موږ او تاسې ډیسک لرو، یو موږ او تاسې ټیبل لرو. ډیسک ویل کیږي عموما رسمي میزونو ته، او ټیبل چې دی غیر رسمي میز. رسمي میز څه معنا؟ یعنی رسمي دفترو کې د دې نه استفاده کیږي، یا په مکتب کې یا په اداره کې، دې ته ویل کیږي ډیسک. او کوم چې موږ او تاسې ټیبل لرو، ټیبل لکه اشپزخانه کې چې استعمالیږي، چای مای ورباندې ډوډۍ ورباندې خوړل کیږي، هغې ته ټیبل ویل کیږي. پنځم touch the side of the desk. وی لمس کا یو اړخ د میز. سایډ څه شي ته ویل کیږي؟ اړخ ته. راځو 340مې صفحې ته. لومړي مثال ته the girl is at the top of the stairs. وی دغه نجلۍ چې ده په ټاپ معنا یعنی لومړی یا پاس برخه of the stairs د زینې. دغه نجلۍ چې ده وایي د دې زینې په پاس برخه کې ده. ګوره اخري لومړۍ برخه کې ده. دویم the dog is in the middle of the stair. دغه سپی چې دی وایي په منځ کې. middle څه معنا؟ منځ. ګوره دا سپی چې دی د زینو په منځ کې دی. دریم the boy is at the bottom of the stair. وایي دا هلک چې دی په اخر حالت یا اخرنۍ زینه کې دی. ګوره دا هلک چې دی په اخرنۍ زینه کې ولاړ دی، سپی چې دی په منځ کې دی، او دا نجلۍ چې دی په لومړي سر کې ده. دویم the car is at the side of the road. وایي دا موټر چې دی په یو اړخ د سړک کې دی. وګوره د سړک یو اړخ ته ولاړ دی. دریم the boat is at the middle of the river. boot ویل کیږي کښتۍ ته. is in the middle of the river. middle ویل کیږي منځ. river معنا بحر. read aloud. په تیزه ولولئ. او ای دلته ځینې داسې لغاتونه د ګرانو زده کوونکي چې هغې کې او ای راغلی ده.
لکه بوټ. بوټ ویل کیږي لوی کشتۍ ته. روډ ویل کیږي سړک ته. کوټ ویل کیږي جمپر ته.